امام محمد رحمه الله وایي د دغه سړي دپاره حل څه دی؟ تیمم ووهي. حال دا چې اوبه هغه دي د ده مخ ته دي، دا نشي کېدلی. امام مالک رحمه الله پوه شو چې دغه ځوان د ده امتحان اخلي، نو ویل ښه ته په دغه کې څه وایې؟ امام محمد رحمه الله ویل تیمم دې ووهي، بیا دې مسجد ته ور داخل شي، د مسجد څخه دې اوبه راواخلي او د باندې دې غسل وکړي. تاسې و دغه لطیف او ښایسته جواب ته وګورئ. مسجد ته په تیمامه ور داخل شو، ځکه په تیمامه سره و مسجد ته داخلېدل جائز وه. د هغه ځای څخه اوبه راواخیستې او غسل یې وکړ. مشکل د هر اړخه څخه حل شو. امام مالک رحمه الله پوه شو چې سوال او جواب یې د یو عادي انسان سره نه دی، نو ویل ته د کوم ځای یې؟ امام محمد رحمه الله ویل من اهل هذه، او مځکې ته اشاره وکړه، یعنې د دغه د اهل څخه یم. امام مالک رحمه الله ویل د مدینې منورې د اهل څخه داسې څوک نشته چې زه دې نه پیژنم. امام محمد رحمه الله ویل داسې ډېر خلک شته چې ته نه پیژنې. پس له دا خبرو څخه امام محمد رحمه الله د مجلس څخه ولاړ شو او لاړ. ځینو حاضرونو و امام مالک رحمه الله ته وویل دا سړی محمد ابن الحسن د امام ابو حنیفه رحمه الله ملګری و. امام مالک رحمه الله په تعجب سره وویل محمد ابن الحسن؟ امام مالک رحمه الله په نامه پیژندي؟ د هغه نوم یې اورېدلی و؟ که څه هم امام محمد رحمه الله نوی ځوان و، مګر په علم کې و هغه لوړې درجې ته رسېدلی و چې اوازه یې تر هره ځایه رسېدلی و، مشهور او معروف و. نو امام مالک رحمه الله ویل دی څنګه درواغ وایي؟ څنګه یې وویل چې زه د اهل مدینې څخه یم؟ خلقو ورته وویل ده داسې نه دي ویلي چې زه د اهل مدینې څخه یم، بلکې ده وویل من اهل هذه، او مځکې ته اشاره وکړه، یعنې د مځکې د اهل څخه یم. امام مالک رحمه الله وویل هذا اشد علی من ذاک، یعنې دا چې زه په دغه خبره کې خطا ایستلم چې ویل زه د مځکې د اهل څخه یم، او زما دا خیال شو چې دی وایي د مدینې د اهل څخه یم. دا تر هغه اولې خبرې پر ما ډېره سخته ده، یعنې هغه اوله پوښتنه چې زما یې جواب نه و زده، تر هغه دوهمه خبره ډېره مهمه ده چې زه نه شوم په پوه. ورونو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو ځوان کم عمره شاګرد کولی شي چې د جلیل امام مالک رحمه الله سره په دغه قسم سوال او جواب وکړي. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد یا ملګری و، د لره په حنفي فقه کې د طالب او تصنیف په لحاظ ډېر فضل او فضیلت ته. نو ځکه حسن ابن داود رحمه الله وایي اهل بصره په څلورو کتابو پر خلقو فخر کاوه، چې هغه څلور کتابونه دا دي: اول بیان او تبیین چې جاهز لیکلی دي، دوهم کتاب الحیوان چې دا هم جاهز لیکلی دي، دریم د سیبویه کتاب، څلرم کتاب العین چې خلیل ابن احمد لیکلی دي. نو ده به ویل او موږ اهل کوفه په 22,000 مسئلو فخر کوو چې ټوله په حلال او حرام کې دي، او د کوفې یوه سړي لیکلي دي چې هغه ته محمد ابن الحسن ویل کیږي، او دغه ټوله مسائل د عقلي قیاس څخه راوتلي دي، او دا هغه مسائل دي چې خلق سترګې نشي پر پټولی. د امام محمد ابن الحسن رحمه الله کتابونه په ټول تاریخ کې او تر اوسه پورې د علماو د علم مصدر دي. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله څخه د هغه عجیبو او دقیقو مسایلو په باره کې پوښتنه وسوه، یعنې د هغه سره داسې دقیق مسایل او احکام موجود وه چې رایستل یې ډېر مشکل وه. نو یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې دغه دقیق عجیب او غریب مسایل دې د کومه کړه؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله یې په جواب کې وویل من کتب محمد ابن الحسن، یعنې د محمد ابن الحسن رحمه الله د کتابو څخه. محمد ابن الحسن رحمه الله هغه څوک دی چې حنفي فقه د طالب او لیکنې په خاطر د ده پوره وړې ده. روایت او املا یې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دي، طالب یې د ده رحمه الله څخه دی. نو ځکه د امام محمد رحمه الله کتابونه په حنفي فقه کې اساسي مرجع بلل کیږي. د فوائد البهیه په کتاب کې لیکلي دي
چې امام محمد رحمه الله 900 جلد کتابونه تصنیف کړي دي چې ټوله یې د دینی علومو په متعلق دي. د حنفي مذهب علماو او فقهاو د امام محمد رحمه الله کتابونه وڅو قسمو ته ویشلي دي چې مهم یې هغه کتابونه دي چې کتب الظاهر الروايه ورته ویل کېږي، او دا هغه کتابونه دي چې د ثقه راویانو په روایت سره د امام محمد رحمه الله څخه را نقل شوي دي، هغه چې وده ته نسبت په شهرت او تواتر سره ثابت او یقیني دي. او دغه کتابو ته اصول هم ویل کېږي، لکه څرنګه چې ابن عابدین رحمه الله په خپله رساله کې وایي اهم او مهم د دغو کتابو مبسوط، زیادات، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر دي. دا هغه مهم کتابونه دي چې امام محمد رحمه الله و امت مسلمه ته په میراث پرې ایښي دي. او بیا په وروسته کې د حنفي مذهب د امامانو څخه یو عظیم او جلیل امام محمد المروزي چې په حاکم سره مشهور دی او د غرنګ په شهید سره هم مشهور دی، ځکه په 340 هجري سنه کې په شهادت ورسول شو. ورونو، امام محمد المروزي د حنفي مذهب په اصولو کې ډېر لوی او عظیم عالم او امام او په مروه کې د قضا وظیفه هم پر غاړه درلوده. مروه په خراسان کې د یو ځای نوم دی چې د دغه امام نسبت هم و دغه ځای ته کېږي، نو ځکه مروزي ورته ویل کېږي. دغه حاکم یعنی امام محمد المروزي الشهید رحمه الله 2 جلیل او عظیم کتابونه لیکلي دي چې د کافی او منتقه په نامه سره یادېږي. خو په هغه کتاب کې چې د کافی په نامه سره یادېږي د امام محمد ابن الحسن الشیبانی مؤلفات یې سره جمع کړي او یو ځای کړي دي. یعنی هر هغه کتابونه چې محمد ابن الحسن رحمه الله لیکلي دي، امام مروزي رحمه الله هغه ټول سره یو ځای کړل، په هغو کې مکرر او متشابه ځینې حذف او ایسته کړل، یو کتاب یې ځینې جوړ کړي چې کافي ورته ویل کېږي. په وروسته کې بیا دغه کتاب د امام سرخسی رحمه الله د طرفه په یو بل عظیم کتاب سره شرحه کړه شو چې دغه شرحه د مبسوط په نامه سره یادېږي. ورونو، امام سرخسی رحمه الله ته ابو بکر شمس الائمه ویل کېږي چې نوم یې محمد ابن احمد ابن سهل السرخسی دی او دی رحمه الله هم د اهل خراسان څخه دی. خو هغه عجب حالت او کیفیت چې موږ یې په دغه قصه کې وینو هغه دا دی: امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله تالیفات وکړه، امام مروزي رحمه الله په یو کتاب کې سره جمع کړه، او بیا شمس الائمه امام سرخسی رحمه الله دغه کتاب شرح کړي چې دغه شرحه په 10 جلد کې ده، چې دغه ټوله شرحه د امام سرخسی رحمه الله املا ده چې د به ویل او نور به نوشته کول، او دا املا هم ټوله په بندیخانه کې شوې ده. قصه داسې ده: د وخت حاکم امام سرخسی رحمه الله بندي کړي او بندیخانه یې یو څا و. امام سرخسی رحمه الله په څا کې بندي دي، شاګردان به د څا وغاړې ته ورسره تله، او امام سرخسی رحمه الله به د څا څخه د دغه کافي نومي کتاب شرح ورته بیانول او شاګردانو به لیکل چې دغه 10 جلد شرحه ځینې جوړه شوه. سبحان الله، تاسې د دغه ډېر او پراخه علم تصور وکړئ، د څا د بندیخانې څخه 10 جلد کتاب په املا سره تصنیفوي. دا عجب او څونه علم دی چې دغه علماو د علم و دغه درجې ته ځان رسولی وو. تاسې و دغه ډېر کوشش او عظیم علم ته وګورئ چې زموږ امامانو ځان ورسولی وو. نو زموږ د حنفي فقه او حنفي مذهب مصدر او مرکز دغه کسان دي. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله چې محدث، فقيه او فصیح عالم او امام و، د هغه په باره کې ربیع د امام شافعي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل یې د محمد ابن الحسن څخه مې د یوه اوښ د بار پر اندازه کتابونه واورېدل. دار قطنی د احادیثو په روایت کې امام محمد رحمه الله په ثقاتو کې بولي،
حتی امام شافعي رحمه الله په خپل مسند کې د امام محمد رحمه الله څخه د احادیثو روایت کړی دي. او دا خو مو د مخه درته وویله چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله به ویل که په یوه مسئله کې د درو نفرو قول سره یو سي د دوی څخه مخالف قول دی نه اورېدل کېږي. او په هغو درو کې یو هم محمد ابن الحسن رحمه الله یاد کړی دی او ویل به هو ابصر الناس بالعربیه، یعنی تر ټولو خلقو په عربي ښه پوهېږي. بویتي رحمه الله د امام شافعي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل به الله عز وجل په علم کې په دوو نفرو کومک را سره وکړ، په احادیثو کې په ابن عیینه او په فقه کې په محمد ابن الحسن رضی الله تعالی عنهما. د امام دیلمی رحمه الله څخه روایت دی چې امام شافعي رحمه الله به ویل 10 کاله د محمد ابن الحسن سره کښېنستم او د ده د خبرو څخه مې د اوښ 2 باره زده او په یاد کړې. یعنی هغه مسائل چې ما د ده څخه زده او په یاد کړه که ولیکل سي د اوښ 2 باره کتابونه ځینې جوړېږي. او وایي که ده د خپل عقل پر اندازه خبرې راته کولی موږ به په خبرو نه پوهېدلی، مګر ده زموږ د عقلو پر اندازه خبرې را سره کولې. د امام محمد رحمه الله جلالت، عظمت او وثاقت معروف او مشهور دی چې د هغې جملې څخه ابن خلکان په خپل تاریخ کې او یافعي رحمه الله په هغه کتاب کې چې د مرآت الجنان په نامه سره یادیږي او امام سمعانی په هغه کتاب کې چې د انصاب په نامه سره یادیږي او امام ذهبي په هغه کتاب کې چې د العبر بالاخبار په نامه سره یادیږي او د غرنګ نورو متقدمینو او متأخرینو د امام محمد رحمه الله په اوصافو کې ډېره پراخي کړې ده او د ده رحمه الله په مناقبو کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي چې په داسې پیتو کې د ځایېدو امکان نه لري. په 189 هجري سنه کې هارون الرشید د ری و منطقې ته په سفر لاړی چې په دغه سفر کې د علم او فقه امام محمد ابن الحسن او د عربي ژبې امام کسائي ورسره ملګري وو. خو هلته په ری کې په یوه ورځ دغه 2 امامان وفات شوه او دواړه هلته په ری کې ښخ کړه شوه. هارون الرشید به په ډېر غم او افسوس سره ویل فقه او عربي مې په ری کې ښخ کړه. خطیب د ابي رجاء القاضي څخه روایت کوي چې وایي د مخرمه څخه هغه چې موږ ابدال باله واورېده چې ویل به ورونو مخرمه یو عالم عابد زاهد شخصي چې د ده د عصر خلقو دونه عقیده ورته درلوده چې د ابدال درجه یې ورکول. دغه مخرمه رحمه الله وایي چې ما محمد ابن الحسن رحمه الله د ده تر وفات وروسته په خوب ولیدی نو ما ورته وویل یا ابا عبدالله الی ما صرت، یعنی څه در سره وسوه؟ محمد ابن الحسن رحمه الله راته وویل چې زما رب راته وویل ما ته د دې دپاره د علم لوښی نه وې ګرځولی چې عذاب درکم. ما ورته وویل ابو یوسف څه وکړه؟ ویل هغه تر ما لوړ دی. ما ویل ابو حنیفه څه وکړه؟ ویل هغه تر ابو یوسف لوړ دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د غرنګه د امام اعظم رحمه الله د شاګردانو څخه او د حنفي فقه د لوی امامانو څخه عظیم امام ظفر رحمه الله دی. امام ظفر رحمه الله چې د لوی مقام او لوړې درجې خاوند دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه جلا کېدونکی ملګری او شاګرد دی. امام ظفر ابن الهذیل العنبری د امام اعظم رحمه الله په صحبت او ملګرتیا کې تر امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله د مخه دی. د امام صاحب سره د ده د صحبت او شاګردۍ موده ډېره ده، خو په مذهب کې د امام محمد رحمه الله په درجه او مقام کې نه دی. او د دې سبب دا دی چې امام ظفر رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات 8 کاله وروسته وفات شو. یعنی په 158 هجري سنه کې امام ظفر رحمه الله وفات شو، مګر امام محمد رحمه الله په 190 هجري سنه کې وفات شو. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات 90 کاله وروسته وفات شوی دی. نو خود امام محمد رحمه الله د فقه د نشرولو او تالیف دپاره ډېر وخت درلودی، مګر و امام ظفر رحمه الله ته دغه وخت او فرصه نسوه مهیا او داعی الاجل ته لبیک ووایه. نو ځکه د ده مؤلفات دونه ډېر نه دي. که څه هم امام ظفر رحمه الله د امام محمد رحمه الله استاد بلل کېږي،
ځکه ده هم و محمد ابن الحسن رحمه الله ته د حنفي فقه خاصتا د قیاس د مسائلو په تعلیم او ښوونه کې اشتراک کړی دی، نو ځکه ویل کیږي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په ټولو شاګردانو کې تر ټولو په قیاس ډېر پوه او ځیرک امام ظفر رحمه الله دی. د قیاسي مسائلو د استنتاج په لحاظ د امام اعظم رحمه الله په ټولو شاګردانو کې د امام ظفر رحمه الله قدرت، ذکاوت او ظراکت تر نورو زیات و. اوس به د امام ظفر ابن الهذیل په باره کې د ځینو لویو علماو او امامانو یو څه اقوال درته رانقل کړم. تر ټولو د مخه د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اقوال واوري. امام اعظم رحمه الله دته تر نورو شاګردانو فضیلت ورکاوه او ویل به هو اقیس اصحابي، یعنی زما په اصحابو کې تر ټولو په قیاس ښه پوهېږي. کوم وخت چې د امام ظفر رحمه الله د واده د مراسمو محفل جوړ سو، امام ابو حنیفه رحمه الله هم حاضر و او د نکاح خطبه په خپل امام اعظم رحمه الله وویل او نور یې هم وویل هذا ظفر ابن الهذیل امام من ائمة المسلمین وعلم من اعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه. دا د امام اعظم رحمه الله شاهدی ده چې د امام ظفر رحمه الله په باره کې وایي دا ظفر ابن الهذیل دی چې په شرف، حسب او علم کې د مسلمانانو د امامانو او اعلامو څخه یو امام او علم دی. نو ظفر رحمه الله د امام اعظم رحمه الله په شاهدی د ائمه اعلامو څخه دی. امام ذهبی رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د المیزان نومیږي وایي ظفر فقیه زاهد صدوق وثقه. ډیرو امامانو لکه یحیی ابن معین، ابو نعیم، الفضل ابن دکین، ابن حبان امام ظفر رحمه الله ته د ثقه، مأمون، متقن او حافظ په لفظ سره ویلي دي. ظفر ابن الهذیل رحمه الله و بصرې ته ولاړی او هلته د عثمان البتی و حلقې ته وتلی. د هغو سره بحث او مناظره کول. کم وخت چې به ولیده چې دغه خلق د اصولو څخه واوښته، په هغه باره کې به په خپله د عثمان البتی سره خبرې او بحث کاوه، تر څو چې دا به ور معلومه سوه چې دی هم د اصولو څخه وتلی دی. نو بیا به ورته وویل چې په دغه مسئله کې دغه جواب بهتر او ښه دی. کم وخت چې به هغو دا د جواب خوښ کړي او په قانع به سوه، نو به ده ورته وویل دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی. تر څو چې د حلقې خلق ټوله پر ده رحمه الله راټولېدل او عثمان البتی یوازې پرېښاوه. ابو اسحاق الشیرازي رحمه الله وایي ظفر علم او عبادت دواړه سره جمع کړي ول او د اصحاب الحدیث څخه و او د امام ابو حنیفه رحمه الله په اصحابو کې تر ټولو په قیاس پوه. د امام ظفر رحمه الله مناقب تر دې لوړ او ډیر دي چې ودې شمیرل سي، او که څوک په فقه کې د ده رحمه الله په ماخذ او طریقه پوه سي، د ده قدر به ور معلوم سي. یحیی ابن معین رحمه الله وایي ظفر ابن الهذیل صاحب الرأي ثقه او مأمون دی. یحیی ابن سعید رحمه الله وایي ظفر ثقه، مأمون او زاهد دی. وکیع رحمه الله چې د لوی علماو، امامانو او محدثینو څخه دی. کم وخت چې امام سفیان الثوری رحمه الله وفات سو، د هغه پر ځای د درس او تدریس دپاره کښېنستی. هغه به دغه وکیع به د امام ظفر رحمه الله د درس و مجلس یا حلقې ته د علمي مسائلو د اورېدلو دپاره ورتلی. نو ځینو خلقو به ورته ویل ته د ظفر و حلقې ته ورځې؟ ده رحمه الله به ورته ویل د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه مو منع کولم تر څو چې وفات سو، اوس غواړي چې د ظفر څخه مې منع کوي؟ او امام وکیع رحمه الله به ویل د هیچا ملګرتیا دونه نفع نه ده را رسولې لکه څونه نفع چې د ظفر رحمه الله ملګرتیا را رسولې ده. یحیی ابن اکثم رحمه الله وایي چې وکیع رحمه الله مې د عمر په آخرو وختو کې لیدی چې هر سهار به و ظفر رحمه الله ته ورتلی او هر ماښام به و امام ابو یوسف رحمه الله ته ورتلی. او بیا یې ابو یوسف رحمه الله
د هغه د ډېرې مشغولتیا په خاطر پرېښاوه. نو هر سهار او هر ماښام به وظفر رحمه الله ته ورتلی، علمي او فقهي مسائل به ځینې اورېدل، ځکه ظفر رحمه الله تر ابو یوسف ډېر فارغه و. او وکیع رحمه الله به ورته ویل الحمد لله الذي جعلك لنا خلفا عن الامام ولكن لا يذهب عني حسرة الامام. یعنی حمد هغه الله لروي چې ته موږ ته د امام ابو حنیفه رحمه الله خلیفه وګرځولې، مګر بیا هم د امام حسرت او ارمان د زړه څخه نه وځي. یعنی ولې مې د هغه ملګرتیا ونه کړه. فضل ابن دکین رحمه الله وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه دی. دا فضل ابن دکین هم د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه دی. هغه وایي کوم وخت چې امام اعظم رحمه الله وفات شو، نو مې د ظفر رحمه الله ملګرتیا ټینګه کړه، ځکه د امام اعظم رحمه الله هغه ډېر فقیه او پرهیزګاره ملګری یا شاګرد دی و. حسن ابن زیاد رحمه الله چې د امام اعظم رحمه الله د ممتازو شاګردانو څخه دی، هغه وایي ظفر او داوود الطایی رحمهما الله لکه دوه ورونه داسې وه. داوود فقه پرېښول و عبادت ته یې مخ واړاوه، مګر ظفر رحمه الله دواړه سره جمع او یو ځای کړه. محمد ابن وهب رحمه الله وایي ظفر رحمه الله د اهل حدیث څخه و او د هغو لسو کسانو څخه دی چې د حدیثو کتابونه یې تدوین کړي دي. ابراهیم ابن سلیمان رحمه الله وایي کوم وخت چې به موږ د ظفر رحمه الله سره کښېنستو، موږ نسوای کولی چې د ده په حضور د دنیوي کارو نوم واخلو، او که به زموږ څخه یو نفر د دنیا د کارو نوم یاد کړي، امام ظفر رحمه الله به د مجلس څخه ولاړ سو او هغه څوک به پر هغه ځای پرېښاوه. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه یو هم هغه عظیم او جلیل امام عبدالله ابن المبارک المروزی رحمه الله دی. عبدالله ابن المبارک امام، حافظ، شیخ الاسلام، فخر المجاهدین، قدوة الزاهدین، ابو عبد الرحمن الحنظلی د هغه ډیرو او مفیدو تصانیفو خاوند په 113 یا 119 هجري سنه کې زیږېدلی. عمر یې په سفرو، حجو، جهاد او تجارت سره تیر شوی دی، او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مشهورو او ممتازو شاګردانو څخه دی. امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله به ویل هغه فقه چې زما سره ده هغه د ابو حنیفه رحمه الله څخه ده، او ده به ویل که الله عز وجل په ابو حنیفه او سفیان سره زما کومک نه وای کړی، زه به هم داسې وای لکه دا نور خلک. د امام ابو حنیفه رحمه الله یې ډېره ملګرتیا کړې ده او د هغه څخه علم حاصل کړی دی. په اول وختو کې امام ابو حنیفه رحمه الله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه دې په زهد او علم شروع وکړه. عبدالله ابن المبارک رحمه الله ویل د خپلو ورونو سره د میلې دپاره باغ ته تللی وم، ټوله ورځ مو په خوړلو او څښلو تېره کړه، او زما د عود او تنبور وهل ډېر خوښ، نو خود شپه یې په ساز او تنبور تېره کړه. او وایي سهار بیده سوم، خوب مې لیدی چې په درخته کې یو مرغه لوړ زما پر سر ولاړ دی او وایي الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق، چې دا د سورة الحدید 14 نمبر آیات دی. یعنی آیا هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی د دې وخت نه دی راغلی چې د دوی زړونه د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېږي او د هغه شي څخه چې د حق څخه نازل سوی دی چې قرآن مجید دی. امام عبدالله ابن مبارک وایي ما ورته ویل هو را رسېدلی دی او بیا راویښ شوم، عود یا تنبور مې مات کړي او هغه شیان چې را سره وه هغه مې وسوځل. دا زما د زهد او تقوا شروع وه. هغه کسان چې د امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله څخه علم زده کړی دی او یا یې روایت ځینې کړی دی دونه ډیر دي چې په حساب نه کښېوځي، چې د هغې جملې څخه عبدالرحمن ابن مهدي، یحیی ابن معین، حبان ابن موسی، ابو بکر ابن شیبه او ورور یې عثمان، احمد ابن منیع، امام احمد ابن حنبل، حتی امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمهم الله اجمعین. اسامه رحمه الله وایي چې عبدالله ابن المبارک په احادیثو کې امیر المؤمنین دی،
ابن مهدي رحمه الله وایي د احادیثو امامان څلور دي، مالک، ثوري، حماد ابن زید او ابن المبارک رحمهم الله. حتی ابن مهدی تر سفیان الثوری رحمه الله افضل بولي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي د ابن المبارک په زمانه کې د علم د طلب د پاره تر ده بهتر څوک نه و. یعنی که هر چا د علم طلب کاوه وده ته باید ورغلی وای، هغه بهترین ځای د علم د طلب د پاره عبدالله ابن مبارک. شعیب ابن حق رحمه الله وایي ابن المبارک د دغونډې سړي سره نه دی یو ځای سوی، یعنی د هر چا سره چې کښېنستلی دی تر هغه عالم او زاهد و. ابو اسحاق الفزاري رحمه الله وایي ابن المبارک امام المسلمین دی. ابن معین رحمه الله وایي ابن المبارک ثقه او متثبت و. یحیی ابن آدم وایي کم وخت چې به مې د یو پیچلي یا دقیقې مسئلې د حکم طلب کاوه او د ابن المبارک په کتابو کې به مې نه کړه پیدا، د هغې مسئلې څخه به ناامیده شوم. یعنی هغه دقیق او پیچلي مسائل د ده سره موجود و، که به د ده په کتاب کې نه وای نو دا امید به نه و چې د بل چا سره پیدا کړم. اسماعیل ابن عیاش رحمه الله وایي د مځکې پر مخ د ابن المبارک مثل نسته. عباس ابن مصعب رحمه الله وایي ابن المبارک حدیث، فقه، عربي، ایام الناس یعنی تاریخ، شجاعت، سخا او دلره یا د ده سره د خلقو محبت سره یو ځای کړي وو. دا ټوله اوصاف په ده کې موجود وو. حسن ابن عیسی رحمه الله وایي یو وخت د ابن المبارک د ملګرو یوه ډله سره یو ځای سوه او ویل راسئ د ابن المبارک خویونه حساب کړو. نو یې وویل علم، فقه، ادب، نحو، ژبه، زهد، شجاعت، شعر، فصاحت، قیام اللیل، عبادت، حجونه، جهاد، فروسیه، په هغه باره کې خبرې نه کول چې په ده پورې تعلق نه درلود، انصاف، د خپلو ملګرو سره اختلاف نه کول، دا یې د ده په خویو کې بیان کړي. فضیل ابن عیاض رحمه الله به ویل د کعبې په رب مې د قسم وي چې زما سترګو د ابن المبارک مثل نه دی لیدلی. عبدالله ابن سلام رحمه الله وایي زه په مکه مکرمه کې وم چې ابن المبارک راغلی. کم وخت چې تلی سفیان ابن عیینه او فضیل ابن عیاض د خدای په امانۍ دپاره ورسره ووتل. کم وخت چې ابن المبارک ولاړی یوه وویل هذا فقيه اهل المشرق، یعنی دا د مشرق د خلقو فقيه دی. هغه بل وویل وفقيه اهل المغرب، یعنی د اهل المغرب د خلقو هم فقيه دی. یعنی معناته یعنی په مشرق او مغرب کې د ټولو خلقو فقيه او عالم دی. امام ذهبي رحمه الله په تذکرة الحفاظ کې وایي فوالله زه د ابن المبارک سره حب لرم او د ده د حب په خاطر د خیر امید لرم، ځکه چې الله عز وجل دته تقوا، فراخ علم، پرهیزګاري، د خلقو سره کومک، مړانه او نور ډېر ښه خویونه ورکړي وو. او زه ویونکی هم وایم زه هم حب ورسره لرم او الله عز وجل دې د ده د امثالو سره زما حب نور هم زیات کړي. کم وخت چې د ابن مهدي رحمه الله څخه د عبدالله ابن المبارک رحمه الله په باره کې پوښتنه وسوه، هغه ویل که سفیان الثوري خپل ټول کوښښ وکړي چې یوه ورځ کې د ابن المبارک پر قسم سي نسي کولی. ابن سعد رحمه الله وایي ابن المبارک د علم طلب کاوه، د احادیثو یې ډېر روایتونه کړي دي او ډېر کتابونه یې تصنیف کړي دي. مأمون، ثقه، حجت او د ډیرو احادیثو خاوند. حاکم وایي چې ابن المبارک په خپل عصر کې د ټولې مځکې امام و او تر ټولو خلقو په علم، زهد، شجاعت او سخا کې لوړ و. ابن حبان رحمه الله وایي په ابن المبارک کې داسې ښه خویونه موجود وه چې د ده په زمانه کې د ټوله مځکې پر مخ په یوه عالم کې هم نه و سره جمع سوي. خیلی رحمه الله وایي ابن المبارک د علماو په اتفاق سره امام و او ویل کېږي چې د ابدالو څخه و.
او دونه ډیر کراماتونه یې درلوده چې حسابل یې مشکل دي. ابو وهب رحمه الله وایي ابن المبارک رحمه الله پر یو ړانده سړي راغلی، ړانده ورته ویل دعا راته وکړه. امام ابن المبارک رحمه الله دعا ورته وکړه، وایي زما په حضور د هغه ړانده سترګې جوړې او بېناس وې. حسن ابن عیسی رحمه الله وایي ابن المبارک مستجاب الدعوه، یعنی هر دعا یې قبلېدل. علي ابن الحسن ابن شقیق وایي چې ابن المبارک رحمه الله و فضیل ابن عیاض ته ویل که ته او ستا ملګري نه وای ما به تجارت نه وای کړی. فضیل ابن عیاض رحمه الله د هغه مشهورو عابدانو څخه دی. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وایي که ته او ستا ملګري یعنی دا نور عابدان نه وای ما به تجارت نه وای کړی. یعنی دا ټوله کاروبار چې زه کوم د پاره د دې چې و تاسو ته نه په قدر برابره کړم او هر کال یې 1,00,000 درهمه پر فقیرانو خیراتول. یحیی ابن یحیی الاندلسي رحمه الله وایي موږ د امام مالک رحمه الله په مجلس کې ناست چې د ابن المبارک د راتلو اجازه وغوښتل شوه، اجازه ورکول شوه. موږ ولیده چې امام مالک رحمه الله د خپل ځای څخه ور ولاړ شو او بیا یې د خپل څنګ سره مشتې کښېناوه. حال دا چې موږ هیڅکله امام مالک رحمه الله نه ولیدلی چې په خپل مجلس کې دی و چاته ولاړ شي بې له ابن المبارک څخه. کوم وخت چې ابن المبارک رحمه الله د مجلس څخه ولاړ شو او لاړی، امام مالک رحمه الله موږ ته وویل هذا فقیه خراسان، دا د خراسان فقیه دی. امام نسائی رحمه الله وایي د ابن المبارک په عصر کې تر ابن المبارک لوړ او لوی نه دی را معلوم او نه داسې څوک را معلوم دی چې تر ده دې زیات ښه خویونه پکښې یو ځای سوي وي. نو دغه امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله د دغه مقام او درجې سره د دغه لوړتیا او فضیلت سره چې په علم حدیث او نور علومو کې درلودي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څخه یې احادیث او فقه زده کړي دي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په اقوالو سره فتواوې ورکولې او په فقه کې د ده رحمه الله پر طریقه تکاو چې دا کار د امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله په تصنیف سوو کتابو کې په ښکاره سره لیدل کېږي. ابو عمر رحمه الله وایي د فقهاو څخه داسې څوک نه دی را معلوم چې یو چا دې د هغه په باره کې څه نه وي ویلي بې له عبدالله ابن المبارک رحمه الله څخه. خو په آخر کې به دونه ووایم چې د جلیل او عظیم امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله مناقب تر دې ډیر دي چې یو څوک یې ولیکي یا وشماري او په 181 هجري سنه کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. دغه رنګه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه حسن ابن زیاد اللؤلؤي رحمه الله دی، هغه چې د حادثو په لیکلو سره مشهور و، پر علم فقه سربیره په ادب سره ډیر مشهور و. خدا باید ووایم چې یوازې حسن ابن زیاد رحمه الله نه بلکې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټول شاګردان په ادب او ښو اخلاقو سره مشهوره و. دغه حنفي فقه د دغسې لویو علماو او امامانو په واسطه سره نشرېده او د هغه بارزه او ممتاز علماو څخه چې د حنفي فقه په نشرولو کې حصه اخیستې ده خصاب رحمه الله دی، هغه چې په 261 هجري سنه کې وفات شوی دی. دغه رنګه امام ابو جعفر الطحاوي چې نوم یې احمد ابن محمد ابن سلامه دی او په امام ابو جعفر الطحاوي سره مشهور دی. د حنفي مذهب د لویو امامانو څخه دی او د حنفي فقه د نشرونکو څخه دی او په 201 هجري سنه کې وفات شوی. ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله دغسې نابغه یا ائمة الاعلام اصحاب یا شاګردان دونه ډیر دي چې د جهان په هر کنج او هر طرف کې موجود و. که د هغو په شمیرلو او مناقب بیانولو شروع وکم شاید د دغه سلسلې د فتو عدد دونه زیات شي چې هر څوک یې د اوریدلو وخت ونه لري. خو صرف دا یوه خبره بله هم ووایم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله زوی امام حماد رحمه الله په فقه کې لوی عالم او امام و. علماء کرام وایي چې د امام ظفر او د امام ابو یوسف رحمه الله په درجه کې و
او بیا تر هغه وروسته د امام حماد رحمه الله زوی اسماعیل رحمه الله هم ډېر لوی عالم او امام و. یعنی اسماعیل ابن حماد ابن ابو حنیفه دا درې سره امامان دي، امام ابن الامام ابن الامام. خو د پکې د خلاصېدو په خاطر دونه وخت نشته چې د هغو د ژوند او د علمیت مناقب او حالات بیان کړم. نو ښه خبره دا ده چې د دغه ذکر سوو امامانو په یادولو کفایت وکړم. نو د دغه لوی علماو او امامانو په واسطه حنفي فقه د مځکې په ټولو اطرافو کې نشر شو. د امیر المؤمنین مهدي په زمانه کې کم وخت چې په مصر کې د حنفي مذهب علما د قضا پر منصب مقرره کړه، هلته هم حنفي مذهب نشر شو. خو مصر داسې ملک و چې هلته څو مذاهبو تنازع او ګډون درلود، نو ځکه هلته حنفي فقه، شافعي فقه او مالکي فقه نشر شو. حتی تر نن ورځې پورې هلته دغه درې مذهبه موجود دي. د مصر خلقو تر هغه وخته د دغه درو مذاهبو متابعت کاوه تر څو چې د فاطمیونو حکم هلته راغلی. نو دغه فاطمیونو اسماعیلي مذهب د مصر دپاره اساسي مذهب او مرجع وګرځول. خاصتا یې د حنفي مذهب سره عداوت شروع کړي، ځکه چې دغه مذهب د عباسي دولت رسمي مذهب او فاطمیانو د عباسیانو سره ښکاره عداوت درلود، او هر هغه شی چې د هغه نسبت و عباسیانو ته کېدی یوازې دا نه چې رداوه یې بلکې محوه کاوه یې. نو ځکه په مصر کې د حنفي مذهب متابعت کم شو. کم وخت چې بیا ایوبي دولت جوړ شو، هغه بیا د شافعي او مالکي مذهب په نشرولو کې کوشش کاوه، خاصتا د شافعي مذهب، ځکه په خپله صلاح الدین ایوبي شافعي مذهب و. نو نور هم په مصر کې د حنفي مذهب متابعت لږ. نو دغه ټول اسباب په مصر کې د حنفي مذهب په لږولو کې حصه واخیسته. خو کم وخت چې بیا صلاح الدین ایوبي وغوښتله چې د عثماني حکومت سره علاقات ټینګ او زیات کړي، نو یې په مصر کې د حنفي فقه یوه مدرسه جوړه کړه چې مدرسة السیوفیه ورته ویل کېږي، او په قاهره کې ده، چې تر دغه وروسته د بل وار دپاره بیا په مصر کې حنفي فقه او مذهب مخ پر زیاتېدو سو، او تر اوسه پورې دغه درې مذهبه په مصر کې موجود دي. او هر څه چې شام او د هغه شاوخوا دي هلته هم د حنفي مذهب متابعت کېدی. حتی تر اوسه پورې حنفي فقه او مذهب هلته شان او شوکت لري. او هر څه چې عراق او شرقي ممالک دي لکه خراسان، سجستان، فارس، هند، پاکستان، افغانستان او چین، هلته حنفي فقه په داسې ډول حاکمه ده چې بل مذهب یې رقابت او منافسه نشي کولی. همدارنګه ترکیه او د پخواني شوروي اتحاد ټول اسلامي جمهوریتونه او د فارس منطقې لکه ارمینیا، آذربایجان، ری او اهواز د دغه ټولو وطنو اساس پر حنفي فقه ولاړ. هو په مالیزیا او اندونیسیا کې شافعي فقه موجوده ده، مګر هلته هم حنفي فقه په ډېره پیمانه سره نشر ده. نو ورونو، دغه عظیمه مدرسه د دغه عظیم انسان او عظیم امام ابو حنیفه رحمه الله په واسطه په دغه ډول سره نشر او شروع شول، او دغسې همیشنۍ او جاویدانه وګرځېده. او بیا نو د هجري قمري سنې په 150 کال او د رجب په میاشت کې امام اعظم جلیل امام ابو حنیفه النعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. الله عز وجل دې پر امام ابو حنیفه رحمه الله ورحمیږي. په علم کې فرید او بې مثاله و، او بې مثاله امامان یې و جامعې و امت مسلمه ته تقدیم کړه، بې مثاله فقه و امت مسلمه ته تقدیم کړله. الله عز وجل دې د دغسې امامانو د پیروي او متابعت طاقت او قوت په موږ کې پیدا کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې په پته کې
ډېر لږ ځای پاته دی او خالي پرېښول یې ښه نه دی، نو به یو ډېر ښه خوندور په خواږه آواز کې د قرآن مجید تلاوت درته واوروم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها